مسافري د ډیره وکړه وړکیا میان یې قرضې د کړې دي نه د تهمتونو یار د زیم د پتاسو د سمال د بر کلی ته وړې نه د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ملال او غزیانو ستړي مشئ خدای دې وکړي تاسو به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ قدرمنو ملګرو نن را سره د شاعرانو په دیره کې زاهد الله اړنګ صاحب دی راځو د اړنګ صاحب څخه به یو څو ښکلې غزل واورو او خوند ترې واخلئ اړنګ صاحب زموږ د شاعرانو دیرې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ مننه کوم پاچا صاحب تا ته یاد صاحب ته او د شاعرانو دیرې ټولو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم مننه ډېره زیاته مننه قدرمنو زموږ یوازینی هدف هم دا دی چې تاسو د سکرین په شیشه باندې نوي شاعران کوم چې د میډیاو اخوا دي تاسو به یې غزل بار اورېدلی خو د ده اصلي څېره به مو نه وي لیدلې نو راځئ رنګ صاحب څخه به یو څو ښکلې غزل اورو رنګ صاحب څه به درنه اورو پاچا صاحب ولې نه نوی غزل دی چې ټوکې مسخرې پکې وړې کیسې ټوکې مسخرې پکې وړې کیسې مینه کې همدغه دي خوږې کیسې هی او ستر باور صاحب ستره شوې مغروره شوې اوس نه کوي ستره شوې مغروره شوې اوس نه کوي نن سبا جلکۍ وړې کیسې او څوک چې وي خانان زما هېڅ خوښ نه دي څوک چې وي خانان زما هېڅ خوښ نه دي ځکه چې کوي مړې کیسې خدای خو مهربان دی شاید یو ځای شو خدای خو مهربان دی شاید یو ځای شو یاره ته لږ وزغمه ترخې کیسې واه بالکل و بېلتونه څنګه د جدا کړمه اوس راته کوې سړې کیسې او غږ د موسیقۍ په څېر ډېر ښه لګي ستا له خولې چې اورمه خوږې کیسې بالکل ډېر ښه او ژوند به نوی پیل کړي له ځان سره او ړنګ هم نوره نه اوري زړې کیسې ډېر ښه ډېر زبردست رنګ صاحب موږ د سیریو نوم سره اشنا یو که بیا هم په خپله لیدونکو ته ځان ورمعرفي کړي نو مهرباني به ولې نه پاچا صاحب نوم زاهد الله او کلمي نوم مې ړنګ دی د خوست مرکز متون کې همدا مهال شپې ورځ سبق کوم ډېر ښه رنګ صاحب که دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي پاچا صاحب تقریبا کال یو نیم کال به کېږي چې زه شعر او شاعري کوم ښه ډېر ښه رنګ صاحب ډېر وخت هم کېږي تاسو د شعر میدان ته راغلي تقریبا یو نیم کال ډېر غزل به مو لیکلي وي تقریبا تعداد یې درته معلوم دی او یا نه داسې پاچا صاحب خاص تعداد یې راته معلوم نه دی خو کم زیات کتاب به وي ښه ډېر ښه ماشاءالله رنګ صاحب نور به څه درنه پاچا صاحب یو غزل دی چې روح چې له سینې وځي زور به خامخا غواړي روح چې له سینې وځي زور به خامخا غواړي ژوند چې له مزې وځي زور به خامخا غواړي او ستا چې په قسمت کې وي بل یې درنه واخلي بیا ستا چې په قسمت کې وي بل یې درنه واخلي بیا شخوند چې له خولې وځي ډېر زبردست دی دا بیا او ستا چې په قسمت کې وي بل یې درنه واخلي بیا شخوند چې له خولې وځي زور به خامخا غواړي پاچا صاحب تا چې را لوی کړی وي ښه ځان دې پرې ستړی وي باز چې له پنجرې وځي زور به خامخا غواړي هغه مسافر ګوره ټوله ورځ لګیا وي خو کله چې د شپې وځي زور به خامخا غواړي او زړه را چې ته ټول ورکړې لار چې درنه بیله کړي یار چې له دایرې وځي زور به خامخا غواړي او ګیر پکې اوس شیخ غریب مینه داسې کړی دی شیخ له مایکه دې وځي زور به خامخا غواړي ستا یاد داسې کړی دی ډکه حجره ښه یاران ړنګ چې له حجرې وځي زور به خامخا غواړي ډېر زبردست دی لیدلی مې یو خوب دی چې تعبیر به یې وي څنګه ما ټول درته بیان کړ راته ووایه ملنګه او خوشحال شمه خبرې کړي خوږې لیلو بچا خوشحال شمه خبرې کړي خوږې لیلو په مخه چې زه ورشم راته ووایي بدرنګه
هاي 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 پرون مې ورته وکړله صفا صفا خبره باور صاحب پرون مې ورته وکړله صفا صفا خبره چې نشه مې ګټلی نو بیا مه راځه بې ننګه هاي هاي او پښتنې ته مې راشه لیونی خیر که غریب یم پښتنې ته مې راشه لیونی خیر که غریب یم بیمار یم زه مړ کېږم د شلېدلې کټ په لنګه او خیري بیت یې پچا چې واده کې ګډېدلې یم سر را باندې ګرځي واده کې ګډېدلې یم سر را باندې ګرځي در ړنګه شوم ومینې سټینګه غې کې ړنګه هاي 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 پچا صاحب بل غزل دی چې غشي مې په زړه وتلي هېڅ علاج نه کېږي غشي مې په زړه وتلي هېڅ علاج نه کېږي هر سړی پرې وار کوي په خوار زړه به مې څه کېږي او دا پښتو په دې دنیا مزاج د جهنم لري دا پښتو په دې دنیا مزاج د جهنم لري زه په جهنم خوښ یم له یار سره به څه کېږي او سم په لار روانو ما یو دم په ځمکه ولوېږم سم په لار روانو ما یو دم په ځمکه ولوېږم خدایه ډېر غمونه دي اخر به په ما څه کېږي ما چې مینه کړله او پښتو مې ځان ته نه کته پرېږدی چې په ما باندې اوس څه کېږي ډېر ښه کېږي او ستا غمونو داس یو حالت ته رسولی یم ستا غمونو داس یو حالت ته رسولی یم هر وخت لمونځ قضا وي زما لمونځ په لمر خاته کېږي او اور وي همیشه ور باندې بل غمونه نه پرېږدي اور وي همیشه ور باندې بل غمونه نه پرېږدي زړه مې دومره سوی په دا سوي زړه به څه کېږي او سپین یې دلته نه پرېږدي په کاڼو لوټو ولې دی تور خبشي ګوره چې په دا غریب به څه کېږي او ړنګ ته یوه ړنګه بنګه لار او یو ړنګ زړه پاتې ړنګ ته یوه ړنګه بنګه لار او یو ړنګ زړه پاتې ړنګ په ړنګه درومي خو په ړنګ زړه به یې څه کېږي ډېر زبردست دی ډېر منکم بچا صاحب ډېر ښه باور صاحب شاهین صاحب لیکي چې خپل غوندې مې راوستې پردي په رقم لاړې خپل غوندې مې راوستې پردي په رقم لاړې غرق دې کړم د بنګو د لږي په رقم لاړې او تا ته به زه کوم زیاتی در ښایم باراني شپه وه نه درېدې سم د لیوني په رقم لاړې نه کېدلې چیغې په مرۍ مې د رواج پښه وه خولې نه مې د سوي اسویلي په رقم لاړې وازه خوله پر هر د حیران پرېښود ظالمې تلې دې ګلاب د خوشبویي په رقم لاړې او څه بلا سړی وې ما په جال د مینې نه کړې ګیر لاس نه مې شهینه د ماهي په رقم لاړې پچا صاحب چې خوښ شم چې له تا سره مې څانګ په څانګ زړګی شي هاي هاي خوښ شم چې له تا سره مې څانګ په څانګ زړګی شي لرې یې چې نه کړې کني بیا به لیونی شي او ښه مې په د یو مخ او په بل مخ باندې ووهي ښه مې په د یو مخ او په بل مخ باندې ووهي تا چې کله ووینم غم دې بیا پردی شي زړه ته مې ته وګوره غمونو څومره سوی دی زیر شه لکه شنه ونه کې وچ چې شین لرګی شي او څومره سختې ستونزې مې ګاللې یار لپاره دي نه یې پرېږدم چې دومره په اسانه بیا پردی شي ډېر زبردست دا بیا اورو څومره سختې ستونزې مې ګاللې یار لپاره دي نه یې پرېږدم چې دومره په اسانه بیا پردی شي غم دې دومره سخت دی تر اعدامه رسېدلی دی غم دې دومره سخت دی تر اعدامه رسېدلی دی ړنګ به یوه ورځ د جلاد په لاس کوړای شي څه زبردست دی هاي هاي بچا صاحب غمونه دې راپرېږده چې ما وسېځي کباب غوندې غمونه دې راپرېږده غمونه دې راپرېږده چې ما وسېځي کباب غوندې خوند دې ترېنه واخېسته مال ولې د کتاب غوندې باور صاحب بیا راته غوسه ده چې بېګا دې دن ته رانغلې بیا راته غوسه ده چې بېګا دې دن ته رانغلې زه مزدور ولاړ یم دې غږېږي د ارباب غوندې او یو لاس کې شراب بلکې تسبیح ملا دا څه کوي یو لاس کې شراب بلکې تسبیح ملا دا څه کوي ناس په جای نماز یې داسې ښکارې د شباب غوندې او مخې ته یې ناست یم کړي خبرې څه خوږې خوږې مخې ته یې ناست یم کړي خبرې څه خوږې خوږې زه ترې ویده شوی یم غږېږي د رباب غوندې او ړنګ غریب یوازې ورته پاتې دی نور څه وکړي ړنګ غریب یوازې ورته پاتې دی نور څه وکړي دی لکه ماهی غم دې ترې تاو دی د دریاب غوندې زبردست دی ړنګ صاحب ډېره زیاته مننه بیا هم زیاته مننه کوم کور ودان
باور صاحب دغه موسم او دغه هوا بیخي شعر او شاعرۍ ته جوړه ده نو که څومره غزلې مو ورنه واورو نو موږ به ماړه نه شو، خو دا چې د خپرونې وخت ګورو نو مخ په خلاصېدو دی. نو بیا هم زیاته مننه کوم، کور ودان خیر اوسې. ډېره مننه کوم پاچا صاحب له تا او یاد صاحب څخه چې موږ ته مو په دې پروګرام کې ځای راکړ. خیر اوسې. ړنګ صاحب مننه خو باید زه د باور صاحب څخه وکړم چې ستا په راپیدا کولو کې موږ سره ډېره همکاري کړې ده. ډېره زیاته مننه باور صاحب، کور ودان خیر اوسې. د شاعرانو د رپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو دا و د زاهد الله ړنګ صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار. تر بله بیا چې موږ د بل شاعره په ورځونو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو. د لوی الله په امان.